کار خو ډېر کوې تا بلا راټولې کړي مې که نه یار پروردګار یې رانه پاتې کیا سوی نه لکه کور کې که نه بلا اکټران رالل خو تاسو پړونو پراته وجه څه دا وجه داره چا کوشش ونه کړو محنت ونه کړو موږ نه مو ګټلو دوی پیسو ته واړوله تاسو ډېر پخوانه رالل الحمدلله لږ ښه کېږي نه اسې پخوانه زه کله په موټرسایکل ځم که نه نو ځان نه مې کچه ډاکو جوړ کړی چشمې او رومال او که نه څوک دونه پېژني چو مې پېژني نو ما ځان له یو بورکه خوښه کړې ده چې کله چا سره ځم په بورکه کې به څه وراسمه دا د خلکو مینه ده خو زما بدقسمتي ده چې ما سره اسماعیل شاهد ولې پرېښې ده په څه خبره زما ګلګپه رفیق جان باندې ما باندې راشه چې صلح باندې جوړ شو او زما او ستا منځ کې څه دي ته ما ته اول دا ووایه یو ورځ به مرو اسماعیل شاهد به مړ شي زه به مړ شم بیا به د خندهګانې په خولو دا مسکا دا به څوک راولي آخري سوال جی نو ولې مرم څه نه جی نه جلدی بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو پخوا چې تاسو دا ټي وي ولګونو دوه کسان دا څو ډېر مهم چې تاسو به خاندولې یو اسماعیل شاهد صاحب یو سید رحمان شینو د هغې نه پس بیا نور کمیډین هم رالل خو کم چاپ چې په سکرین باندې ستاسو پړونو باندې دوه خلکو پرېښودو دومره مهم چې اوس هم دوی لږ راښکاره شي نو صاحبه خلک هسې وخاندي موږ خو کوشش ډېر کوو چې سید رحمان شینو صاحب خپل میلمه کو یا ور ځان ورسو خو موږ پې نن خپل ځان ور میلمه که او د دې بیټک ته رالو بس ګیر هم که نو او چاله ځان نه ورکړي سید رحمان صاحب څنګه السلام علیکم په خیر سړی مه یار په خیر ډېره مننه چې ستا سره راتګ موږ دپاره د لوی غر نه دی دا غر او د دې نه هم لوی دی چې تا تشریف راوړو زه درتلمه څو ځل خو لږ لږ مصروفیات هم وي لکه ستاسو په شان ښه طبیعت دی ښه دی خیر خیریت دی او تاسو خبرو وکړه اسماعیل شاهد او زما نو واقعي چې موږ په زړونو باندې راج کړی دی او اوسه پورې راج دی راج داسې پکاري چې راج کې پاتې شي که نه او پاتې ولې شي دا څنګه تاسو مطلب دا چې بل اکټران رالل خو تاسو پړونو پراته وجه څه دا وجه داره چا کوشش ونه کړو محنت ونه کړو موږ نه مو ګټلو دوی پیسو ته واړوله دوی پیسې وګټلې تپوس کوم سید رحمان صاحب زه په اسوده فنکارانو کې دوه پیژنم یو اسماعیل شاهد صاحب او یو سید رحمان شینو تاسو دا پیسې خو نور مو ګټلې خو دا تاسو چې وګړي په تاسو ښکاري په دې نورو ښکاري نه مختصره ته چې وجه څه ده وجه دا ده چې مونږ درته وایو چې مونږ داسې اخلاقیات کې دننه اندرون کې کار کړی دی ادبیات کې چې هغه اوسه پورې قایم دایم دی او ماشاءالله وي به او د نورو زمګرونه دي دا نه چې دوی ښه کار نه دی کړی خو لیکن بعض پکې داسې شته چې هغوی د پیسو دپاره کار وکړو او مونږ نه پس یوسف جان لکه ته خو زموږ سینیر یې ماشاءالله الله یې لره ډېر ښه دغه دې شروع کړی دی چې کوم ستا قدمونه دي هغه د ښکلولو دي لکه ښایسته دي او بعد داسې زموږ که چې دشمنان هم شته وي چې لس کم ستا دوستان نو لس به پکې داسې دشمنان وي چې به ستا خپې وهي سید رحمان صاحب تپوس کوم تاسو ډېر پخوانه رالې الحمدلله لږ ښه کېږي نه اسې پخوانه عمر الحمدلله مطلب د 500 نه باندې د کیریر خبره کوم اړولې بدی کړ یاره چې زما اوس عمر روان دی 73 سال کې دغه کال چې دی چې 74 بشي خو په قانون نه ده دا د الله په مهرباني ده په فضل او کرم ده دا چې څنګه رااله چینل ته ورنه کریکټر څنګه دا مطلب تاسو ته کم ځای تاسو چې په خوارې له خو ټیله چا ټي وي جوړ کو او تاسو پکې ورننه وته نو تاسو دا سیس د کم ځای دا ګاډ گیفت دا 72 نظر ریډیو پاکستان ته مراد شینواری صاحب بوتل ما دمزا بابا زی او 74 کې زه لاړم ټي وي ته فرمان الله جان صاحب بوتلم او لومبنه ډرامه چې زما ما هغه کلیوال بیا په ټول پوره شو بیا سه ورزور پسې نو زه بشکور یم دا کریکټر دې وکړ کم ډېر خوښ زما خپل کریکټر نه بول باندې شناس صاحب سایزل بیا ویډیو باندې چپ ده او یو جانان کې
تعویذ لا ته وکړه کنه دا ډېر خوښ دی ډېر مشهور شو غټه بیبي د خدای وبخي او لکه تاسو زموږ پروډوسر هم پاتې یې ماشاءالله اوس هم د پروډوسرانو نه ښه زیات یې الله دې ښه لره نو دا کردارونه زما ډېر خوښ وو بلو تاسو جوړ اوس نه ښکاري اسماعیل شاه صاحب او تاسو په یو ځای نه راځي وجه څه دا زموږ بدقسمتي ده لویه بدقسمتي زموږ دا ده چې څوک فن ته واړېدو څوک پیسو ته واړېدو لکه اسماعیل شاهد زما د بچپن ملګری دی دا هغه وخت ملګری چې موږ کوڅو کې لوبې کولو د دې لرګونو هم تورې جوړې کړې وې دا فردوس جمال صاحب شو زه شوم نیامت سرازي صاحب شو خو دا د بالا مړی نه وتي خلک یو خو زما بدقسمتي ده چې ما سره اسماعیل شاهد ولې پرېښې ده پس څه خبره د خلکو په دغه باندې کومو د یو پیغام ولا خو جی ورکې کنه خلک تاسو دواړه قتل غواړي لکه څنګه چې عمر شریف او موین اختر داسې ما او دیو نو اسماعیل شاهد ته خواستې چې اوس هم زما ورور دی مال راشي ما ته دا خبره ښکاره کړي چې ما نه څه خفه دی هغه شان ورته ولې نه وایه نه بس چې ناست چا چې کې دیس تاسو زه یو هغه شان ورته ووایه که نه وی رام باندې ما ته راشه نه او دا منیم چې شنو زما استاذ دی ګوره دا مني په سټیج باندې دی وایي نو زما ګلګپ رفیق جان باندې ما باندې راشه چې صلاح باندې جوړ شو او زما ستا منځ کې څه دي ته ما ته اول دا ووایه د دې خلکو نه خلاص کا چې یاره دوی ولې خفه دي موږ خفه نه یو مړی ژوندی کوو خو زه حیران دی یم چې دی ما نه چا بیل کړی دی هغه سړی نیول پکار دی او هغه ته کوړې لګول پکار دی چې شینو صاحب مصروف ډېر زیات دی یعنې زه ګورم کار نشته تاسو ډېر مصروف یې تاسو دا چې کوم ټیم مال راکړه دا ته دې موږ په جرګو مرکو راکړه وجه څه ده وجه دا ده چې دلته مارکیټینګ نشته زمون کار زیات دی پیسه کمه ده دلته کار زیات دی پیسه کمه ده نو موږ باندې کار بوج ته دی نو که چېرې دا بوج ما نه لرې کول غواړي هغه صرف یو اسماعیل شاهد دی چې موږ دواړه یو ځای شو نو ما باندې به بوج کم شي په ما اوس پروګرامونه ډېر زیات دي او زه یم چې دا ملګری ما سره یو شي نو اسماعیل شاهد ته ریکویسټ دی چې ما سره اتوار په ورځ روغه وکړي د چیلیو د ګډ خرچه او بچی جی د چیلې په اسماعیل ګډ پما او خوراک یې پتا اوس دا شی خو ډېر دا فرق خو ډېر غوړ زیات دی طارق صاحب دا بولو شنو صاحب بل تپوس کوم سوالونه ډېر دي خو بس نن خدای را کړی بس یو ختمي او بل ځای د شناخت کم کرکټر چې دنیا پیژني چې دا شینو هغه مونږ هغه قوالی وه رنګ په رنګ او رنګونو کې مو سپل به قوالی کوله نو زیات تر هغې نه مونږ شناسو شو او بیا داسې شناسو شو چې زه حیران دا یم مونږ یو داسې لکره راښکلی یوسف جانه لکه ادم نه شو چې هغې نه څوک مخکې رانغه داسې کلم لکه ریډ لاین چا کراس نه دا کراس نه کو زم په دې حیران یم چې ولې بعض پروګرامونو کې زه جج یم زه ګورم دا خلک رو نه رسېده دوی ته رسېدل پکار وو ګوره کل نفس ذایقة الموت یو ورځ به مرو اسماعیل شاهد به مړ شي زه به مړ شم بیا به د خانداګانې په خولو دا مسکا دا به څوک راولي تاسو دا ځای خلکو ولې ونیوه فقدان د څه خبرې و پلیټفارم خو پی ټي وي اوس تاسو غونډه کې استادانو وجه څه ده وجه دا ده چې چا محنت ونه کړو کوشش ونه کړو ګوره ګلکار چې کور جوړوي نو د سیمټو نه پوغ جوړوي یو بوری بله به وروړه چې دا کور پوغ جوړ شي خلکو کچه کورونه جوړ کړو کچه کورونه ورانېږي پوغ کور جوړ کوي زموږ په شان راشي مخکې اوس هم وخت شته لا موږ به تر کومه ژوندي یو ژوند پته خو نه لګي ژوند د خدای نور هم ډېر کو سیوا کا د عمر په دې سکه چې ورځ نیمه پس په د سلور او یا کالو شي اړه اوس هم مست الحمدلله دې نه شپې لرې که نو څو کاله پاتې شو ګوره دې نه شپې لرې که نو 36 زما خیال پاتې کېږي شنو ماما مست ولې مستی دا ده چې زنده کنه دل جو ہوتے ہیں مرد دل خاک جیا کرتے ہیں چې تا زړه مات کو دغه کو نو بیا ته ژوندې نشي پاتې کېدی وجه څه د ټوټکه څه د په محفل کې چې کېنه بس بړق شي چل سي الحمدلله بس دا زه دا وایم چې دا یو څو ورځې ژوندون دی دا د په خندا پړکاو ښه تېر شي د الله عبادت کې دې تېر شي او ټول د هر څه د رب د طرف نه دي سبا ستاسو په ځای باندې واینز والا راغلي دا کامیډي ډرامې جوړې ګورې پکې هغې جی زه خو هلکان دي تعلیم زه چې هغه وګورم نو زه حیرانم شم چې دوی کم طرف ته روان دي زه مطمئن یې که نه مطمئن ژره چې نه مطمئن خفه کېږم څه د جي آی سره کنټینټ ښه نه دی وجه دا ده چې کنټینټ ورسره ښه دی هغه کنټینټ خپلی نه چا کوم فوټپاتې که نه په هغې باندې تلی نه شي هغه نه شي
ایکسپول تا ته یا ما ته یا بل ته چې هغوی ځان ته متوجه تاسو بچیان دي ټول تعلیم یافته دي؟ الحمدلله جی 2 بچي څوک فن ترانه دي؟ نه الحمدلله جی ځان یې بچ ځکه کو چې هغوی پوه دي دا بعض فنکاران زموږ داسې که نه چې هغوی بیا لکه ځان یې بچ کولې دا ډینګي وسه جي او نن په ډینګ نه لکه ډینګي دم دا سخت ګزاري دا موږ دا سخت ګزارو تاسو پکې په ډینګي کې څونه مدت تېره کړې جي؟ یاره جی ډینګ کې موږ تېره کړي دي 52 سال. بچیان ولې حیرانه دي؟ نو بچیان هغوی خپل تعلیم ته متوجه شو او د ژوند متوجه شو. زموږ دا ژوند داسې دی دا نیمګړی دی دا د خلکو د خندا دی. بچو کې مشهوري او الحمدلله تاسو کلیپس وغیرہ سیزونه بعض خو ګورزو ته بچی ډرامه مو کته وي کوم بابا ځان پټي ګور سي نو اعزاز او دا شرف دا د رب د طرف نه ګوره تا ته الله تعالی صبر خو فیډ در کړی دی صبر خلین باندې روان کړي او الحمدلله او مونږ فخر کوو پتا او ډېر خلک داسې شته چې مونږ باندې فخر کوي. اوس هم چې ملو شي لوی لوی عالمان مفتیان اسد الرحمن صاحب یو تصویر را سره وباسه نو زه هغې ګیرې مبارکې تلاس کړم یم یا الله د دې د برکته ما وبخه. ډېره مهرباني سید رحمان شینو صاحب ستاسو دا یو څو خبرې اترې دا یو ایکس رې وجې دا یو ایم آر آی و ستاسو د مازغو د سوچ او د فکر او ستاسو د جن دغه فلسفې او دغه ستړو چې کوم تاسو په ډېر کم لهجه کې د ولس ته کېښودل. سید رحمان شینو صاحب تاسو خو راځئ ډېر پروګرامونه کوئ خو پای کې فارمیټ او قصې ډېرې جدا وي نو موږ تاسو سره لږ داسې په ساده باده الفاظ ځکه زموږ د عام ولس چینل دا لکونه دا کروڑو خلک ګوري او دا د هغې فرمایش و چې دا شینو ما تاسو رانغوسته نو ما هغه اوس ګارېږي نه او زه اوس سوات ته تللی وم نو ما سره لږ ملو شو وی دا ټیک ټاکر دی من نه من لرې که یاره که نه من ټیک ټاکر سره سبا لکه که نه ټاکر دې بدي شي نه بدې مې نه شي خو د بدو لار نه یې راړو که نه ته هم ښه کار کوئ دا د ټیک ټاک مه جوړوي چېرې هغه د معاشرې نه او د اخلاصو نه بهر یې که نه بهر ملک ته ځئ نو اوس مې بند کړي دي د 2011 نه وجه څه وجه دا دی چې هلته دا کوم دا چې شوګانې کېږي په دې کې موږ سره داسې خلک وي چا د اخلاق د دایرې نه بهر کارونه کوي نو بیا ما ته خوند نه راکوي. دا کړه چې دا کارونه تاسو ټول عمر ونه کړل او دا ستاسو را کامیابۍ راز هم دا کامیابۍ راز یوسف جانه ځکه چې هغې کې پیسه وي خو هغې کې بې شرمي وي بې پړدګي وي او بیا درپسې اوازونه هم کېږي چېرې دا وګوره دوی دا کار کړی دا ما اسماعیل شاهد صاحب ولې بد شو وجه هم دا ده موږ پیسه خوښه نه کړه موږ عزت خوښ کړو بس هر چیز د عزت خو به تحقیر درز غپي زه درته وایم داسې کار چې زه کله په موټر سایکل ځم که نه نو ځان نه مې کچه ډاکو جوړ کړی چشمې او رومال او که نه څوک دې ونه پېژني څوک مې پېژني نو ما ځان له یو بورکه خوښه کړې ده چې کله چا سره ځم په بورکه کې بس وراسمه دا د خلکو مینه ده یقین دې وکړه چې مینه ده. اخري سوال جی نو ولې مرم څه نه جی نه جلدی ولې مې یاره یار دا څه ماجبینه مونږ شنو مینو شو ته راغوښتې وه نو هغې ته ویل یاره زما خیري دغه مې نه او هفته پس بیا پس وړه شو نو غر کم نه کې ښه نه جی لارې ژوندې لاره اخري تپوس نه دی طارق اخري تپوس نه دی اصل غر کم نه کې بیا سبا دا پر مینوال دی که نه طارق طارق خو زما بچی دی طارق خو خبرې طارق تعالی یو داسې هیره درکړې ده الله پاک چې هغه هیره ځلیږي او ته ورسره بلیږي خبرې موږ سره د خیبر دوه هلکان کار کوي طارق خان یو زما ایډیټر عثمان صاحب او دا دواړه د خیبر د پخوا نه ما سره دي جي هغه تاسو له پتا سي راشم چې تاسو جوړي خدای آباد لري او لای تاسو په جون کې برکت هم واچي دا جوړه بیا جوړه نشوه کله دا محسوسه او یاره بالکل موسم ماته موسم زکه چې دا تو لاس دي چې ستا یو لاس نه کنه نو بل لاس ته بیا ډېر په دغه سره احتیاط سره چلیږي نو اسماعیل شاهد زما دویم لاس دی او زما ورسره دا چې مونږ په رشتو کې مسلک یو لکه دا نه او د دې مور چې کومه دا زما ترور ده نن د تا لویم که سراکې که نه نو اسماعیل شاهد او دا ماما جی کار خو ډېر کوي تا او بلا راټولې کړي مې که نه یار پروردګار دې رانه پاتې کیا سوی نه لکه کور کې که نه کور کې که نه یار ما ته اول ویل چې د خلک پیسې نه ورکوي ما ته چې راکړي که نه نو زه یې جیب کې واچوم داسې زور ورکوم چې زه یم یاره دا لږ یا کچی نو بیا چې څوک ناست یې که نه ورته وایم زه لږ باتروم ته ځم زر شمارم چې وګورم نو هغه شی چې کوم زما حق جوړېږي که نه هغه حق انسان ته نه معلوم وی سچ تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا که نه اور آج غالب غزل سراله هو مونږ غزل بس هغه
نو خجی ډیره مهرباني سره دا و چلے چې دا اخري انټرویو دا اخري نه قدرمن دعا ډیره کوي دا زما دا عمران زما بچی دی زما ورارم دی خرایم دی او د دې ډیر ښه کاروبار دی ماشاءالله د نمکوانډای چوک جهانگیر مومن اصلي چپل هغه چې بیا ورسو یار او بالکل تاسو ته د جوړې حق دی او دا څه ده کنه بالکل الکه دوه مې له غر کوم د کیو هم دوه راکې او سبیان زما بچی دی زما زوی دی الله دې خوشاله ساتي کامیاب دی او هغه خلکو ته ریکوست چې کمنټ چې کوم دی چې خنشي ورکول نه بد مکوي چا بس ډیره مهرباني قدرمنو مرکه اختتام ته ورسېده خو ان شاء الله العزیز کوشش وکړو چې بل مرکه کې د دواړو لیجنډ سره چې کوم لیوي لیجنډز دي تاسو سره کینی اخري خبره ټي وي چې څنګه راغی صاحب په خوا چې موږ سپورټ لري کنو دغه دوه مخونو چې موږ په خاندل په دې وخت کې چې زموږ په سر کې سپین لګېدلې د پیرې پلاریو موږ چې نن هم خاندونو شینو ماما ته ګورو نو الله دې جون برکتی کا خدای رضا شان خان دا ور لره مهرباني هر کله راشه دغه تاسو کارونه دی او زمام چرته تاګو نو زه معافي غواړم او مو ته ډیره مختصره دا مختصره خبرې وکي ان شاء الله الله دې کامیاب لره او چې څه خدمتي نو زه به تاسو وایم ډیره مهرباني شي خوشاله اوسئ ډیره مهرباني ډیره